واورئ زما د خدای په ذات قسمی چې نن په پاکستان الله عظیم عذاب چې نازل کړي دي اغا ذهنی پریشانی ده اور سړی په خپل ذهنی پریشان اور په خوا به روټۍ نه وه جامې به نه وي غوښې به نه وي ترکاری به نه وي ذهني به هر سړی مطمئن و اوس هر څه ډېر دي او یاله غرق شو اله غرق شو قرآن وګوره یو بدبخت قوم او بدبخت قوم قرآن کې الله په یو کلی عذاب نازل کړي نو هغه عذاب څو اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوګي لباس ورواغستو ایس بنو ول به غرق دا دې راغې روس راغې کابل راغې انډیا را باندې چړای وکړه او ارس بډیرو ول به د لوګي مړ نو اذاقها الله لباس الجوع والخوف نن په پاکستان هغه عذاب نازل تا عذاب تاسو به د ځان تماشې وکړئ ما ته ګوري ما ته دغه غم دی چې دا زه یې جاړم کړ ما ته ګوري دغه ویر دی تاسو به د ځان تماشې وکړئ قرآن او حدیث دا هدایت دی نن ستا په ملک قرآن او حدیث دې قوم پرېښی دی او د بنده سره یې اغستې ده په خبره پوهېږئ روټۍ څوک ورکوي جامې څوک ورکوي عزت څوک ورکوي ذلت څوک ورکوي نوکری څوک ورکوي کم کارونه چې د خدای دي او هغه ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کوي ته خدای سره ظلم کوي مؤثر حقیقی پارسیس کې د خدای ذات دی ٹھیک ده مؤثر حقیقی د خدای ذات دی او تاسو مؤثر حقیقی انسان ګڼلې نو تاسو ټول قوم د قوم خدای سره ظلم کوي قوم د قوم زبالا مانای کې اوسه زه د بالا مانای اوسیدونکو زمون د بالا مانای دو ممبرانو یو د قومي اسمبلی او یو د صوبایي اسمبلی او د بالا مانای خلکو دو کالا په وانای کې وبډه کولې ا ممبران به پتلا او راتل نو یو ته مې وې چې په دغه ستر ګړون شي چې دا تپې ګوري تا خو ویلو چې دا علاقه به زه د سرو زرو کم نو دا قوم په وانای کې بالټیک دی او وبډه کوي قوم ته مې وې چې د بنده اسرم کړي ونه خپل انجام ګوري زما 42 کال د پاکستان کې ما د بندا سره نه دا کړي بیغمه ګرځم بل دا مې په زندګۍ کې نه دی ویلي چې دا سړی منبر کم زبا خشم یا دا سړی افسر راغی زما واقف ته زبا خشم نه خزما خدای یو ورځ یو ډیپټي کمشنر ماته وایي چې پس چل شي مې ور سره جګړه ماته وی زه تا دوست ګڼم ما وی چې د پاکستان افسر ته زه دوست نه یم زما دوست دا کورسای ده چې څوک په ناستی کار لبرازم کار براته کوي ته زما دوست نه ما په خبرو پوهیږي نو خدای رانی ولی او مضبوط رانی ولی اوس
رانه لګي او یا شکان ډېر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډېر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دے چې د یار مینا بچا سروي اوس ته خو تدابیر جوړه انسانی تدابیر اوس ټول ملک تدا پتنشتا چې د ځمکې فیصله یو قسم کیږي چې په اسمان کې به د ملک متعلق څه فیصله کیږي دا پتشته تاسو په اسمان کې به د متعلق څه فیصله شي او تر آئنده پہلا تاریخ پورے با د دې ملک متعلق خدای څه فیصله کوي مونږ ته اس پته مونږ انسانی تدابیر اختیار کړی دي مخکې تقدیر نه خبر نه وي تقدیر تدبیر کو ند بند و تقدیر نه داند آکس کې نه داند و نه داند کې نه داند خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي چې دا ملکم خدای د آفاتو نه بچ کی او مونږ تم خدای پاک د سکون ژوند نصیب خدای ته رجوع شي د بندا اسری پرېګ دی او د بنده وسیله پرېګ دی بنده هیڅ نشته بنده تاسو وکړه په دې تیرو حکومتونو کې د قوم سره کمی وعده و نشوي کمی یو د قومي اسمبلی ممبرو ما ته وی چې چرته غریبان نشته او 2 سیکلونه دي چې دروي لګم مال ولی نشته نو یو مونږ سره یو چتراله دی هغه می ولا پتما کو یو ډرایور دی هغه می ولا پتما کو مې سیکلونه راځي ا منبر خدای خاور لم بوتلو ورکشو نه سیکل را له او نه سره تاسو خیال باندې نو عرض مې دا عزیزانو چې بنده بچي او داغه بچاله ورکړه څه اوس بیا له خبره ده چې مونږه سوډا واټر بوتل یو او چې سر ته لري کې او ټرک ناری کی لاندې بیا یې سم نه دې قوم ته تاسو ګوري ټول شپه په دې کوسو کې بد حال جوړ کړ بل اورد تلهم ټانګ تا چې واپسې کې راتلم کینډیډیټ میرا پاس ولو درېدم دلته مې ودرول مالته ولاړی صوبایي اسمبلی منبرای ته ویلو مال 13 کا کلمه 13 ولا اله الا الله محمد رسول الله مالو چې زما دې په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږم او نه به تخته کلمه تیر مالو سوای چې یو 2 درې په ما دې خزه پدري کانی طلاق تاسو په ورځي کلمه نه ما کوه نو زه ټول منبرانو سره دا چل کوم چې غاړه مې خلاصه دا خو ټول دروغجن دا مغه نه دي چې نن بیا دې قوم ته په بل روپ کې را مخامخ شي امغه خلک چې پرون تالی دي یو روم سره چې په سوړک لړم چی اړون چې مړ کې هغه سوړی ته بیا ګوت ورون او دا معذور او ناته ویلو کدی کی بجلی وې او د داخله دا سکړو د دې چې مړ کړي بیا به دې ته نږدې کړي و ظالمانو تاسو دا راندو نام زیات دي سو زله په دا سنبای لړمو چې چلی بیا ورپسې او بدبخت او کم بخت خو چې چا څووي و دام خو بل چا و دام خو بل چا دام خو که بنی آدم یې عقل سوچ سمجھ قرآن کې خدای پاک و ما كنا معذبین حتى نبعث رسولا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه
مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد. هغه قوم له عذاب نه ورکوم چې چاله ما عقل نه ورکړ. نن قوم د قوم کې عقل نشته، خاص کر دا نوجوان طبقه چې دا پخوا به ماوي چې دا بوډاګان ټول مړه کړ، اوس چې چرته الګ ګورم او وی وجي که سړی بني آدمي شو سبلا در باندې شو. نو عزیزانو عرض میں داو چې مونږ 42 کاله وشو چې آزاد یو، مونږ ازادي نه ده محسوس کړې. زمونږ ملک امغه سه د سرمایدارو په منځ کې تاویږي را تاوی. یو څو کورنۍ دي چې هغه په دې ملک حکومت کوي او مونږه غلامان یو، مونږه تالی سټ یو، مونږه جارو کخ یو، مونږه مړولا خدای ته وړه جنت ورکړي. ابل اورز مې داغه کې و ټانګ کې مال خبر اوره تاسو غو مليانو په سکنځلم کوي چې مولا پکې لا چا کړي، مليان پکې لا چا کړي، نو ته پکې لا چا کړي، ته پکې چا کړي. ته صحیح ما قرآن او حدیث ویلې دي چې د خدای او د محمد رسول الله تعلیم دی، ٹھیک ده. تا انګریزي ویلې ده چې د انګريز ژبه ده، نو ته پکې لا صحیح. دا دولت درنه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی؟ او بدبخت قومه د بار ملکونو اسمبلی وګوره، د ملک تقدیر جوړی، ملک له جازونه جوړی، ملک له بحری بیړې جوړی، ملک له ټینکونه جوړی، ملک له توپې جوړی. ستا ملک وګوره په اسمبلی کې په یو بل غلطه کی کوي کنه دسه لکه ټلویزیون خو تاسو ټول ګورئ کنه، ها تاسو کنه مبارک تاسو ټول ګورئ. زمونږ د اسمبلی کارکردګي چې دا اپ یو بل غلطه کی د بار ملکونه د ملک تقدیر جوړي. د انډیا پارلیمنت ماوکتو د ملک تقدیر جوړي، د ملک دفاع د انډیا وګوره چې تا سره آزاد ده او ته د خپل ملک دفاع وګوره. نو زما عزیزانو ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی او ستاسو د لاسا بیا د مارشل الله طرف ته روان دی. نو سلوخ کاله به بیا رستو ځي. پاکستانی قوم چې نن کوم حال جوړ کړی دی نو تاسو دې ته خبره جوړوي چې په دې ملک دی بیا مارشل الله راشي، دې ته جوړوي. نو چې راشي راځي به موږ هملیان یو دار چا جنازې کوو، ټیک شو. تاسو له تکلیف مونږ ته تکلیف نشته. گاڑو والا ہے چا یو رنگ جنڈا لگولے چا بل رنگ جنڈا، اس میں وقتی کا تو آگا گوڑو آگا سیکل باندھے نہیں کرنی دا اور اس تو لو یا جنڈا ادرولے وا دے پیپل اور دا نمال پا گرنیٹو لگی پکارو چی او نوکر خوی در کڑے گا اور اس کو نے ٹھیلا کولے تاسو پوئی شوئی. نو عرض میں داو عزیزانو جی سو چکے د ملک بیا اندہ تقدیر ما تخنخ کری زخپلا نیم ولا نمی دے اللہ دے قوم تا ادرئی او نمی دے خدای دے قوم منبر. الحمدللہ امامتی میں کرے وا اغینم خدای خلاص کرم یو د جمعې مونږ دا غیلم سوچ کوم چې پرې ده بل چا پسې به کومه دی قوم لزمخ کې مونږ نه کوم، دا قوم د دې قابل نه. نو عرض مې دا عزیزانو چې قرآن او حدیث دا رائے ہدایت ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جون باندې نظر واچوي، د امام شافعی په ژوند نظر واچوي، د امام مالک
امام الحدیث فی المدینہ په یو مسئله بادشاہ سره اختلاف راغی چې قرآن حدیث ته او که قدیم دی. امام مالک وې چې زه په دې وخت کې یو غلط روایت نه قائموم، قرآن قدیم دی. بادشاہ ویل وی وهی لاسونه ورته رسته وتړل او اویا کوړې ووال. امام مالک هغه سړی چې په مدینه کې پیدا و، په مدینه کې لوی شو، په مدینه کې عالم شو او د مدینه نه په ټول عمر کې یو شپه بار نه وکړ. یو د بغداد بادشاہ ورته خط راولېږلو چې بغداد تراشه. هغه ول زما د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر د روضې په خوا کې یو منټ زستا په ټوله بادشاہي وانه په ټول عمر کې د مدینه نه بار یو منټ نو تیر کړ. په ټول عمر کې په مدینه کې په سورلای کې نو سور چې کوم ازمکا زما د پیغمبر خپل اندر راغلی دا په هغه ازمکا ز په سورلای کې نه ګرځم. په ټول عمر کې په مدینه منوره کې پړې نه وي پخپو کړي چې په کوم ازمکا زما محبوب ګرځیدل دی، کوم ازمکه لاندې زما محبوب پروت دی، په دې ازمکه به ز پڼو سره څنګه ګرځم. هغه امام مالک بادشاہ سره اختلاف راغی او اویا کوړې ووال. امام احمد ابن حنبل د تاریخ وګوره عقل به مخوزي. دائمه مجتهدینو نن بنګرستو شاته غرزولی دي، که مليان دیم په بلو بلو سر دي او که عوام دیم ته بلو بلو سر دي. خدای ته ګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ، چرته عقل کوي، سوچ کوي، فکر کوي، تباکی گئی، غرقی گئی، د بندا سره پریدا. ابل اورز یو خزه بیان راغله په اخبار چې زیارتونه په پایو موینځي او کنه هر چا خزه چوا بیان ډیر مزیدار. یو رومبه بیان ما د خزه متعلق چې په اخبار کې وکړه، ما وی چې واقعي دا یو ډیره موحده خزه ده او زورور بیان پاغه پسې بیان راغی. ویل دا قرآن کې چې لیکلي چې وسیله کوي، نو دا بیان د چاو؟ دا بیان دا هغه چاو چې پرون په مشایخ او علما کانفرنس کې بے نظیر تناست ردم ردم رګيري نیولې او یو ولا د دازاري او محدث محمود شاو کا څه نام اغلو پټم په سر کړي و قرآن شریف یې ولا داسې و. زمونږ مرکز وزیر صاحب ما ته ټلیفون وکړ چې یو 100 لک روپے بدر کم خو یو غنټه لتم د مشایخ کانفرنس تراش مرزه او د خزو کانفرنس ویلا یو غنټه معلومات سلویخ کالا خزو پس بدوی سلویخ کالا او والله العظیم چې عمومي پاور زما په ملک ملاس کې راغی د ملک چې زمانه خزه بار راوته نو بیا به دا ګیره د سپي په کونه ولاړ. اوس دا ووټران خپکیږي دام ولاړ دی وای بچ دا مو وای خزه بیا ووټ نه راکړي. تاسو خیال ده خزه به مانه د کور څنګه به والله چې هغه سپینه بورکه او دلاخی بیا ورواغوندم چې کوم نن نه 50 کاله مخکې زمونږ د وطن خزو اغوسته. نن هغه بزرگان د پیسو دولت وړاندې کړي، سرو شوندو نړۍ غاړې لاندې ناستي او تقریرونه اوري. دا ستعمل کړي او دا ستاسو وطن. بجلیګر مولا اوګي سر عادت ته
تند سرادت ته پزمک املاس ته سرادت ته راشي وګورئ خلکو 35,000 روپے ماوار جائیدادونه جوړ کړ راشي د بيدیګر مولا ژوندم ک ایمان درکې نو وې ګورئ ک غیرت درکې او د سړی ځامن یې راشي زما ژوندم وګورئ چې مزدوري او تجارت کوم او روټای ګټم زه د پاکستان د اوقاف د منشترانو په دولت باندې متیاز یم دا د سود د زکات پیسې چې کوم د ضیاءالحق ایجاد کرده پیسې وي اوس ما پسې دوی جوړ کړی دي چې د خوب لیدل او ضیاءالحق خوب کې ولید او رسول الله سره په کرسۍ ناستو دا اوریدلی به تاسو وایي دیګر مولا خوب لیدل دی ضیاءالحق رسول الله سره دا رسول الله سره په کرسۍ باندې هر غیر هغه نه تو خیره بکینه رسول الله کرسۍ داسې نو صاحب پراپګاندا او دا لکه ما متعلق بمورو چې پیسې او ډالر راکې وګورئ